د ښځې د خبرو په لیدو سره دواړه لورونه په منډه باندې کور ته لاړ شي. بل خوا په کور کې ګوډې د ماشومې د وړاندې سټک راواخلي او شیشه پې ماته کړي چې شیشې د ماتېدو په اواز سره مور یې په منډه باندې راشي چې لور ته په چغو شي. لور ورته په ژړا کې وایي ویدا مانه، خو مور یې په یوه خبره باندې هم یقین ونه کړي او دې ته د ښه ډېرو خبرو کولو نه پس ګوډې په غېږ کې راواخلي او لور په ژړا باندې پرېږدي. لور یې د ګرځېدو دپاره ودرېږي خو ونه ګرځېدلی شي ولې چې وخت په یې کار پرېښودلي. هغه سخت ویرېږي او په دغه یره کې خپلې خپې ته پام شي چې هغه په پلاستیک کې بدله شوي. دا په ملاسته د مور خوا له ځي چې په دې وخت کې دواړه خپې پلاستیکي شي. د دې خوا له ګوډې راشي خو چې څنګه دا تښتېدو دپاره ورکولا بخي نو د پلاستیکي لاس د وجې ورکولو نه کړی شي او چې څنګه چاته راواز کولو والی نو د هغې نه مخکې چې چاته یې باز کړی و دا په ګوډۍ کې بدله شي او ګوډۍ د دې شکل واخلي. هغه دې ته وایي وي اوس ته هم لکه د قید د زندګۍ نه مزه واخله، ما خو پکې بلها وخت تېر کا، اوس وخت راغی چې زه د ازادۍ ژوند تېر کړمه. په دې کې د جینۍ رونه کور ته راشي چې په راتلو سره د کور حالات ورته مکمل صحیح ښکاره شي. مور یې ګوډۍ لوبوي او خور یې صحتمنده ښکارېږي. دوی ته د بوډۍ خبره دروغ ښکاره شي ولې چې د شپې په وخت کې ماشومه ټول کور له خوراک تیار کړي چې مور پلار ترې سخت خوشحالې وي زموږ لور د خیره فرمان برداره شوه او د نور کله نه هم د دوی خاندان خوشحاله شي. خو چاته دا پته وه چې دا هغه جینۍ نه بلکې سپېره ګوډۍ ده. بل خوا د دوی اصلي لور صرف د سترګو نه اوښکې بیي او د دې نه علاوه څه هم نشي کولی. په نیمه شپه کې چې کله دوی ټول اوده شي نو هغه جینۍ کومه چې په اصل کې ګوډۍ وه د هغه جینۍ واله ګوډۍ په ډسبین کې وه چې ورته وایي سبا به کباړي راځي او وړي به دی او په خوشحالۍ باندې کور ته راشي. له سهار یې هغه سکول ته روانې چې شاته ورپسې دواړه وروڼه هم وي چې د هغوی په ډسبین کې ګوډۍ ته پام شي ویدا دلته کې چا راوړې ده. په دې کې د هغوی د ګوډۍ په سټ تور داغ ته پام شي چې مور له اواز ورکړي وي داسې داغ خو زما د خور په سټ هم دی او جینۍ له اواز ورکړي چې هغه ترې په منډه شي او ورور یې ورپسې ورشي او بل خوا بل ورور یې مور ته ټوله خبره صفا وکړي چې مور هغه ګوډۍ یعنی لور ځان ته رانږدې کړي وي ما معاف کا زما نه ډېره غټه غلطي وشوه چې د مور په دې جړا سره ګوډۍ واپس په لور کې بدله شي او دواړه یو بل ته په جړا شي چې په دې سره هغه نقلي جینۍ په مزه واپس په ګوډۍ کې بدله شي او د سړک په منځ کې راوغورځېږي او چې څنګه د راپاڅېدو والي نو په دې وخت کې یو ټرک پې وخیږي چې چت چپړاقه یې کړي. په اصل کې دا داسې ګوډۍ وه چې چا به ورسره هم لږه غوندې مینه وکړه نو د هغې په وجود باندې به یې قبضه اچوله. په دې وخت کې د دې خوا یو دوه ماشومانې راشي چې یو بل سره په دې باندې په جګړه شي چې یو وایي زه به یې کور ته وړم او بله وایي چې زه چې په دې وخت کې هغه ورته لاس وړاندې کړي چې دواړه ترې نه ویرېږي او کورونو ته منډه کړي. د دې نه پس یو دوه هلکان په دغه ځای تېرېږي چې په دغه ګوډۍ کې پړې واچي او په سیکل پسې وتړي چې په راښکلو یې روانه کړي چې په لاره کې ترې نه لاس وځي. د دې په لیدو سره یو ماشوم په منډه باندې راشي او دغه ګوډۍ د دغه هلکانو نه واخلي او کور ته یې راوړي. دغه ماشوم یې هغه ګوډۍ په کرسۍ کېنولي او نیکه ته ټوله خبره وکړي چې هغه ته په دې کې څه هم عجیبه ونه لګي او جینۍ د لامبلو د پاروسلخانې ته یوسي چې د ویښتو په لر کولو سره په کوپلۍ ورته هغه لیکل میلو شي چې دا تباه کې خو هغې ته دا همدای هلکانو کار ښکاره شي او د پاکولو نه پس نیکل یې راوړي چې د مسلسل کوششونو باوجود هغه ورله لاس ټیک نه کړلی شي او دې سره واده وکړي وي زه یې به ښځه پېژنمه چې دا ټیک کولی شي چې په څه سره ماشومه سخته خوشحاله شي. په سبا باندې هغه بوډۍ دې له دغه ګوډۍ سمه کړي خو د بوډاوالي د وجې هغه دغه ګوډۍ ونه پېژني او دوی سره په کور کې روټۍ هم وخوري او په روټۍ باندې دوی ته صرف دغه ګوډۍ تعریفونه وکړي چې تلو په وخت کې په جیب کې ځان سره خوراک واچوي او بغیر د دوی نه د پیسو اخیستلو لاړه شي. په دې سره دوی خوشحاله شي او په سبا باندې دغه ماشومه یوه زخمي کونتره راونیوي او په ډبي کې یې واچي چې د کونترې په لیدو سره ګوډۍ دومره خوشحاله شي چې سر ورپسې ورواړي. د شپې په وخت کې چې کله ټول اوده نو دغه ګوډۍ په حرکت کې راشي چې د بیډ نه راکوزه شي او کونتره راخلي خو ورونه رسي چې څه د وجې ځان ته کرسۍ ودري چې راغستو په وخت کې تولۍ ګډه وډه شي او ښکته راوغورځېږي چې درس په اواز سره جینۍ هم راپاسي او نیکۍ هم راشي چې دا ټول کار ورته د کونترې ښکاره شي. بل طرف ته هغه د ګوډیانو واله بوډۍ ته احساس وشي چې هغه ګوډۍ زما په وجود د قبضې اچولو واله ده چې راپاسي او سم د ساره د دوی کور ته راشي خو چې هغه راځي نو د خپو نه پس ټول وجود یې په پلاستیک کې بدل شي او ګوډۍ په خاموشۍ سره شیشه بنده کړي. د دې معاملې په تحقیق کې د پولیس والا د دوی کور ته راشي خو ولې چې بوډا په خپو شلو و او جینۍ ماشومه وه نو دې د وجې پولیس همدغسې د دوی د کوره لاړ شي.
دې پس دوی دواړو ته احساس وشي چې د کله نه زمونږ کور ته د ګوډې راغلې ده، نو زمونږ کور کې عجیبه واقعي کېږي چې ماشومه د ګوډې د غورځولو دپاره خپلې کمرې ته راشي، خو هغه ورته میلو نشي، ولې چې هغې ته نه په المارۍ کې ځان پټ کړي. دا د نیکه نه تپوس وکړي ټول کور لټ پلټ کړي، خو هغه ورته میلو نشي. په نیمه شپه کې چې څنګه دوی ټول اوده شي، نو ګوډې په مزه مزه بره راوخیچي او هغه کونتره په ټپ کې کېږدي او بمبه ورته راشروع کړي د دې دپاره چې هغه چغې جوړې کړي. جنۍ د کونترې په اوازونو سره د وسلخانې ور وټکوي، وی کچرې نیکه مې دې پکې، خو چې پوه شي چې نیکه خو مې ملاس دی نو ورکوله وکړي او کونتره بچ کړي. نیکه په دې سوچ کې چې دا د چا کار کېدی شي چې په دې وخت کې د شاته اړخه ګوډې پلته ووهي او د پوړو نه یې ښکته راوغورځوي چې نو سیف ورله راشي او نیکه ورته وایي چې دا هم د هغې ګوډې کار دی. په دې سره دا په هغې ګوډې پسې په ګرځېدو شي چې په کچن کې ورته میلو شي. دا ورپسې تبخې راواخلي او چې څنګه راته وکړي نو هغه تش ویښته وخیجي. په دې کې د شاته اړخه ګوډې نموداره شي چې د ګزار کوو نه مخکې دا ترې نه چاړه وغورځوي او بیا ورله یو داسې ګزار ورکړي چې سر ترې نه بېل کړي او په خوټ کولو سره کاته ورله ختمه کړي. تاسو ته دا نننۍ کهاني څنګه ولګېده؟ ما ته خپله قیمتي رایې په کمنټ کې ضرور راکړئ. ملاویږو به په یو نوي ویډیو سره. ما له راکې اجازت. بای بای.